هیرا منډی. السلام علیکم، زه یم سمیع ځلاند او تاسو ګورئ ځلاند یوټیوب چینل. د نن څخه سلګونه کلونه وړاندې په هندوستان او پاکستان کې د رنجیت سنګ حکومت و. رنجیت سنګ په قوم پنجابی او په هندوانو کې د سیک مذهب سره یې تړاو درلود. د رنجیت سنګ یو وزیر و چې هیرا سنګ نومیده. د ده په لاهور کې یو محل و چې هیرا ماڼۍ نومیده. دغه ماڼۍ چې هیرا ماڼۍ نومیده د وخت په تېرېدلو سره د باچاهانو د زمنو په روزنیز مرکز بدل شو. دلته به د بادشاهانو او وزیرانو زمنو ته رنګارنګ روزنې ورکول کېدې چې وروسته بیا هم دغه ځای د وزیرانو او بادشاهانو د زمنو د عایشې په مرکز بدل شو. رنګارنګ پیغلې او نجونه به دغه ځای ته د شهزادګانو د روزنې په ځای د دوی د جنسي خواهشاتو پوره کولو په پار ورتلې. د وخت په تېرېدلو سره دغه ځای خورا بدنامه شو. کله چې برطانیې یعنی انګریزانو په دغه ځای ولکه وکړه او د لاهور د ښار واګې یې په لاس کې واخیستې، نو دغه ځای د خپلو عسکرو لپاره د عیاشۍ او شراب څښلو لپاره غوره کړ. انګریزانو په فرمایش به قسم قسم ښکلې نجونې دلته راتلې. انګریزانو ته به یې رقصونه کول او د دوی جنسي خواهشات به یې ورپوره کول. 1940 کې چې کله پاکستان جوړ شو او انګریزانو د دغه ځای څخه پښې سپکې کړې، نو دوی خو لاړل، خو دلته یې د خرابو او بدچلندو ښځو کاروان پرېښود. د پاکستان تر جوړېدلو وروستو دغه بدکردارو ښځو تر څو کلونو پورې دغلته د خپل جسم بازار ګرم ساتلی و، چې وروسته بیا د لاهور د پولیسو لخوا ورباندې پراخ عملیات وشول. خو متاسفانه په دغه عملیاتو کې حکومت بریالی نه شو. تر دې وروسته به وخت ناوخته په دغه ځای چاپې لوېدلې، خو د لومړي ځل په څېر به بیرته د ناکامي سره مخ کېدل. په 1988 کې چې کله په پاکستان کې د ضیاءالحق حکومت راغلو، د راتګ سره سم یې شرعي کارونو ته مخه کړه او په ټول هېواد کې یې اسلامي کارونه پیل کړل. د دې کارونو په ترڅ کې د لاهور په هیرا منډۍ هم پراخ عملیات وکړل او دغه هیرا منډۍ یې بنده کړه. خو دغه بندیش زیات دوام ونه کړ. د ضیاءالحق تر مړینې وروسته بیرته هیرا منډۍ خپل فعالیت شروع کړ او دغه فعالیت تر پخوا هم خورا زیات شو. د دوی تر بیا راتګ وروسته د هیرا منډۍ د بازار زیاتې سیمې په کارخانو بدلې شوې وې او دغلته رنګارنګ شیان جوړېدل او خرڅېدل. اما د دغه بازار 80 سلنه سیمه بیا هم د دغه هیرا منډۍ د ښځو په لاس کې وه. نن ورځ که څه هم په دغه هیرا منډۍ کې د بدکردارو ښځو کورونه او محفلونه تازه دي، خو د بلې خوا بیا دغلته دکانونه او رستورانټونه هم شته او په دغه سیمه کې خپل کاروبار کوي. د یادونې وړ ده چې په هیرا منډۍ کې تر ټولو زیات عزت د هغه ښځې وي چې تر ټولو زیاته ښایسته وي او ډېر روپۍ ګټي. په دغو ښځو کې ځینې هم دلته پیدا شوې او هم دلته مري، خو ځینې بیا د غربت د وجې هم دلته راغلي، خو ځینې بیا خپلو پلرونو او ورونو دلته خرڅې کړي. ځینې داسې ښځې هم پکې لیدلی شوې چې خپل میړه یا خاوند یې ماښام دلته راولي او سهار یې بیرته بیایي او د همدې لارې څخه روپۍ ګټي. ځینې داسې ښځې هم پکې شته چې د کورنۍ شخړې د وجې ښار ته راوتلي او په ښار کې د هیرا منډۍ د دلالانو لاس ته ورغلي. د ځینې عیني شاهدانو په ټکو دلته داسې ښځې هم راوړل کېږي چې نه غواړي په دغه هیرا منډۍ کې ژوند وکړي، خو دارنګه ښځې بیا د دلالانو تر سخت نظارت لاندې وي او په خاصو کوټو کې بندي کړي وي او یوازې د دغې ښځې سره جنسي اړیکې نیونکی کس ورته پرېږدي او د هغه تر تګ وروسته بیرته دروازه ورپسې بندوي. هیرا منډۍ که څه هم اوس یې 40 سلنه برخه په کاروباري مرکز بدله شوې، خو بیا هم دلته 80 سلنه په پراخه کچه د ښځو جسم پلورل کېږي. ځایي حکومت او پولیس د ځینو زور نه په رسېږي او د چا چې زور په رسېږي هغه بیا روپۍ په اخلي. محترمو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ.